سلامونه ملګرو، راځو بیرته خپل پخواني موضوعاتو ته چې د مشترک ژوند رازونه دي او دا موږ تاسو ته درښیو چې مشترک ژوند کې څنګه کامیابه سو. نو د نن ورځې موضوع مو دا ده چې د ښځو سره کم نارینه خوښیږي او څه غواړي ښځې په ژوند کې. د ښځو عموما هغه رقم نارینه خوښیږي چې هغه په ژوند کې برنامه‌ریزي ولري، هغه تکس موقعات ولري، هغه خپل کارونه ولري، ټوله توجه یې دې ته نه وي، د دې په مقابل کې ډېر ډیپنډنټ نه وي، وابسته نه وي، ډېر تړلی نه وي دې ته. یعنې د یو ښځې شا ډېر مه نیسئ چې 24 هاور کوشش کوئ د هغې سره واوسېږئ، په هغې پسې یاست. دغه رقم نارینه د یو ښځې نه خوښیږي، خوند نه ورکوي داسې نارینه. که څه هم یو څه عمر کېدای شي سر در سره وښوروي، لیکن بیا یې نه خوښیږي. نو کوشش وکړئ چې دغه ډېر ډیپنډنټ، ډېر وابسته یا ډېر د یو ښځې شا مه نیسئ. او دوهمه خبره، د یو ښځې دپاره چې یو رابطه دې ته ښه مینه ورکړي، ښه احساس ورکړي، نو بیا دا کولی شي وده وکړي په رابطه کې. په رابطه کې داسې وده کوي چې د رابطې ته دا نوښتونه رامنځته کوي، د رابطه نوره ټینګوي. خو دا چې تاسو مینه څنګه ورکړئ، باید خپله ښځه وپېژنئ چې یو ښځه څه غواړي. او بل یو ښځه د هغه چا سره د جنسي اړیکو غوښتونکې ده چې دا مینه ورسره لري، لیکن نارینه د ډیرو جنسي اړیکو غوښتونکي دی. مثلا یو نارینه غواړي چې 5 واره جنسي اړیکه ونیسي، لیکن ښځه غواړي یو ځل یې ونیسي، لیکن د هغه چا سره یې ونیسي چې مینه ورسره لري. نو دا تاسو ښځې وپېژنئ، د ښځو سره د هغوی پر رضا ولاړ شئ، تر څو مشترک ژوند مو کامیابه وي او خوشحاله مشترک ژوند ولرئ.